تقسیم دل د نبوت ګلنا ګل پکې خلی د مکی ورسید چې زنانو ټول ول ګلنا ګل په قسمت د حلیمه ورسید چې زنانو ټول ول ګلنا ګل په قسمت د حلیمه ورسید تقسیم دل د نبوت ګلنا ګل پکې خلی د مکی ورسید چې زنانو ټول ول ګلنا ګل په قسمت د حلیمه ورسید چې زنانو ټول ول ګلنا ګل په قسمت د حلیمه ورسید خدای پیدا کړي خلی ګلان سنا زنینو نازولې ګلان داسی یو لاک سلیرش زرارونو دنیا تا پاک رب را لګلی ګلان داسی یو لاک سلیرش زرارونو دنیا تا پاک رب را لګلی ګلان بیا پدې ټولو کې یو سو ګلنا الله قرآن کې دستا یلی ګلان چې د مشک او د عنبر نه خوشبو هغه ګل رنګ د سعید ورسید چې زنانو ټول ول ګلنا ګل په قسمت د حلیمه ورسید تقسیم دل د نبوت ګلنا ګل پکې خلی د مکی ورسید چې زنانو ټول ول ګلنا ګل په قسمت د حلیمه ورسید چې زنانو ټول ول ګلنا ګل په قسمت د حلیمه ورسید او چې پر الله په قسمونه کړي بهتر از مکه د مکی د کنا چې یو سجدا لکونو کې دا د خدای د کور خانه کعبه د کنا او چې یو سجدا لکونو کې دا د خدای د کور خانه کعبه د کنا الله پکې چې خپل محبوب پیدا کړو الله تګران دا پدې د کنا پکې محبوب قدمونه ایخي شرف د مکه معظمه ورسید چې زنانو ټول ول ګلنا ګل په قسمت د حلیمه ورسید تقسیم دل د نبوت ګلنا ګل پکې خلی د مکی ورسید چې زنانو ټول ول ګلنا ګل په قسمت د حلیمه ورسید چې زنانو ټول ول ګلنا ګل په قسمت د حلیمه ورسید زار د باندو نزنان راغللې ماشومان ګوري په مکه راغللې ګرځي کورونو کې مالدار لټوي په هر مالت هرا کو سراغللې او ګرځي کورونو کې مالدار لټوي په هر مالت هرا کو سراغللې محبوب پر خوچي یتیم بچي دے واپس د کور نه به خفراغللې او بختور د سعید نصیبا چې په درشل د امینه ورسید چې زنانو ټول ول ګلنا ګل په قسمت د حلیمه ورسید تقسیم دل د نبوت ګلنا ګل پکې خلی د مکی ورسید چې زنانو ټول ول ګلنا ګل په قسمت د حلیمه ورسید چې زنانو ټول ول ګلنا ګل په قسمت د حلیمه ورسید او چې محبوب کلا بشر ولیدو خیستا هزار د سپوږمۍ مر ولیدو ورته سترګ چې راواړولې زخمی خپل جگر ولیدو او
ورته چې سترګې راواړولې زخمی زخمی خپل جګر ولیدو خاوند ته وایي یو ماشوم د ښکلې چې په ښایست مې برابر ولیدو ګل یې د مور نه را روان کړلو دغه د دوی په نصیب ورسېد چې زنانو ټولول ګلونه ګل په قسمت د حلیمې ورسېد تقسیمېدل د نبوت ګلونه ګل پکې ښکلې د مکې ورسېد چې زنانو ټولول ګلونه ګل په قسمت د حلیمې ورسېد چې زنانو ټولول ګلونه ګل په قسمت د حلیمې ورسېد حلیمه وایي قصالي وا ډېره پیدا سی ساس کی پبزو کی نو د غریبی او فقیری د لاسا یو زر روپی پسینو کی نو او د غریبی او فقیری د لاسا یو زر روپی پسینو کی نو ما د ګل رنگ واړه واړه لاسونه پچیلو وهل سکاسو کی نو لوخی می ډک شو ټول پپیو باندې ګل می ښایسته د باغچې ورسېد چې زنانو ټولول ګلونه ګل په قسمت د حلیمې ورسېد تقسیمېدل د نبوت ګلونه ګل پکې ښکلې د مکې ورسېد چې زنانو ټولول ګلونه ګل په قسمت د حلیمې ورسېد چې زنانو ټولول ګلونه ګل په قسمت د حلیمې ورسېد شمس الرحمن حاجی قربان شما د داسې ګل د ګلستان شما الله را کړې غیرتی پیغمبر قربان د خوږ نبی د شان شما او الله را کړې غیرتی پیغمبر قربان د خوږ نبی د شان شما وای جنت کې با قدم کې ندم نب جنت ته خرامان شما او چې امتیان می ټول جنت کې نوي ګل می هغه د مدینه ورسېد چې زنانو ټولول ګلونه ګل په قسمت د حلیمې ورسېد تقسیمېدل د نبوت ګلونه ګل پکې ښکلې د مکې ورسېد چې زنانو ټولول ګلونه ګل په قسمت د حلیمې ورسېد چې زنانو ټولول ګلونه ګل په قسمت د حلیمې ورسېد چې زنانو ټولول ګلونه ګل په قسمت د حلیمې ورسېد